استراتژی 5 ساله و یا برنامه طویل المدت 5 ساله وزارت محترم صحت عامه از همه هیئت رهبری وزارت محترم صحت عامه به ویژه جناب وزیر صاحب جلالی صاحب از صمیم قلب تشکری نمایم. ساختن یک برنامه طویل المدت و یا استراتژی خیلی یک گام مهم برای وزارت محترم صحت عامه است. خدا کند این برنامه طویل المدت به صورت درست عملی شود. داشتن یک دیدگاه بلند مدت و هدفمند برای رسیدن به اهداف بلند مدت به ما کمک میکند. درباره تعیین اهداف، اولا ما بتانیم اهداف خود را تعیین کنیم. در 5 سال ما کدام کارها را باید انجام بدهیم. ارتقای ظرفیت، تأسیس یا DH و یا GH و شفاخانه های ثانوی و ثالثی و تجهیز شفاخانه ها، تهیه کادرهایی که در این مراکز مریضا را به صورت درست علاج کرده بتانند و تهیه وسایل طبی، ارتقای ظرفیت از اینها و تهیه لابراتوارهای مجهز، همه از اینها خیلی مهم هستند. دا د خوشحالۍ ځای دی چې د عامې روغتیا وزارت په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت په محدودو منابعو او د نړیوالو د بندیزونو باوجود د افغانانو سهولت او هوساینې لپاره هر ممکن کار ترسره کوي. زموږ د ستراتیژۍ بله مهمه برخه د خودکفایي یا پایداره روغتیایي سیستم جوړېدل دي، تر څو وکولی شو د انجو محورۍ څخه لاس په سر شو، خلاصې عمومو د تیرو 2 لسیزو را په دې خوا زموږ روغتیایي سیستم په ډیر قوي شکل په بهرنیو مرستو متکی پاتې شوی او دا مرستې که څه هم په لنډمهاله کې افغانانو ته یو څه ګټه رسوي، اما په اوږدمهاله کې روغتیایي سیستم د انکشاف او غوړېدو څخه مخنیوی کوي. د زیات مقدار فنډونو څخه چې د نړیوالو مرستو په نوم هیواد ته راځي، ډیره کمه برخه د افغانانو روغتیایي ستونزو د حل لپاره مصرفیږي او زیاتره برخه په یو نام او په بل نام د مؤسساتو د طرفه په نورو شیانو مصرفیږي. خوشبختانه زموږ نوې ستراتیژي د شفافیت او حساب ورکونې د اصول په نظر کې نیولو سره علاوه د وزارت لخوا د لا زیاتو خدماتو مسؤلیت اخیستل پکې شامل دي، ترڅو موږ وکولی شو دا سیستم لا نور هم پیاوړی کړو او خلکو ته د اوسني وخت د اړتیا وړ روغتیایي خدمتونه وړاندې کړو. د داخلي تولیداتو حمایه د همدې ستراتیژۍ بله اساسي موضوع ده چې په پلي کېدلو سره به د داخلي طبي تولیداتو لکه د درملو، طبي ملزمو او واکسینونو تولیدات حمایه شي او هغه اتکا چې په دې برخه کې مونږ په نورو ملکونو باندې لرو هغه راکم شي. امروز سکتور صحی روز به روز تغییرات می آید. تکنولوژی های جدید، وسایل های جدید در اینجا عرضه می شود. باید ما وقتاً فوقتاً به برنامه های خود بازنگری داشته باشیم. در صورتی که اگر ما یک برنامه جامع نداشته باشیم، در اون صورت ممکن است فرصت ها را از دست بدهیم و یا به کارهای مشغول شویم که به اهداف بلند مدت ما همخوانی نداشته باشند. به کارهایی که اولویت ندارند به او کارها ما مصروف شویم. کارهایی که دارای اولویت هستند او کارها از پیش ما شما بماند. از این خاطر این برای ما شما خیلی مهم است. بناهن برای ما داشتن چنین برنامه طویل المدت و استراتژی ضروری است و ما می توانیم به صورت درست‌تر تصمیم بگیریم و کار ما مفیدیت و مثمریت داشته باشد. دا به د یوې خوا زموږ ځوانانو د کاري فرصتونو ایجاد کړي
او د بل پلوه به اقتصادي ګټې هم ولري. د روغتیايي پرسونل د ظرفیتونو ارتقا د همدې ستراتیژي بله عمده برخه ده. او زه بیا هم په ټولو هغه طبي ډاکټرانو غږ کوم که چیرې دوی علاقه ولري او وغواړي نوی علم او هنر په دې رشته کې افغانستان ته راوړي، د افغانستان د روغتیايي سکتور دروازې ورته خلاص دي. زه د ټولو افغانانو نه غواړم چې اوسنی نظام قوي ملاتړ وکړي. نور هم ډېر ډاکټر صاحبان چې په سلګونو ته رسېږي په اروپا یا نور هېوادونو کې هلته متخصص ډاکټران دي، موږ سره رابطې نیولي، هوډ لري چې داخل ته راشي او خدمت وکړي. هغې ته هم زه د دې نه اطمینان ورکوم چې اسلامي امارت دروازې دې ته خلاصې دي او د دې په خدمت کې. استراتژی 5 ساله و یا برنامه طویل المدتی که از طرف وزارت محترم صحت عامه و از طرف کادرهای صحت عامه تدوین شده است، این یک گام خیلی مفید و ارزنده است. امارت اسلامی افغانستان درباره تجهیز صحت و درباره ارتقای ظرفیت و همچنان ساختن برنامه‌های طویل مدت انشاءالله وزارت صحت عامه را مکمل حمایت می‌کند. ما انشاءالله وزارت صحت عامه را در ساختن تعمیرات به سطح ولسوالی‌ها یا DH و یا GH مکمل انشاءالله ای از طرف بودجه امارت اسلامی افغانستان تمویل می شود. ما می خواهیم که به سطح هر ولسوالی کم و در کم یک شفاخانه داشته باشیم و همچنان شفاخانه های ثانوی و ثالثی که داریم کوشش میکنیم که اینها هم ارتقای ظرفیت شوند و عملکرد از اینها بالا برود و همچنان دکتر صاحبا و همه کسایی که در سکتور صحت کار میکنند انشالله امارت اسلامی افغانستان همراه شما ایستاده است و شما را انشالله در این عرصه همکاری میکند. در جریان این ورکشاپ دیدگاه، مأموریت، اهداف استراتژیک، اولویت‌ها، مکانیزم‌های تطبیق، راه‌های هماهنگی، نیازمندی‌های تمویل، چارچوب نظارت و ارزیابی و شاخص‌های سنجش نتایج استراتژی ملی سکتور صحت به صورت همه‌جانبه تشریح کردیم و یک تصویر روشن از مسیر تطبیق آن به حضور شما ارائه شد. نظریات ارزشمند، پیشنهادهای علمی و بحث‌های تکنیکی اشتراک کنندگان یک بار دیگر نشان داد که برای توسعه سکتور صحت و بهبود وضعیت صحی مردم افغانستان کار مشترک، هماهنگی دوامدار و تعیین مسئولیت‌های روشن از نیازمندی‌های اساسی به شمار می‌رود. استراتژی ملی سکتور صحت به گونه‌ای ترتیب گردیده که تنها یک سند نظری نبوده، بلکه یک سند عملی، قابل تطبیق و دارای شاخص‌های روشن برای سنجش نتایج و ارزیابی‌های پیشرفت‌ها میباشد. مهمترین اولویت‌های اجرایی این استراتژی عبارتند از تقویت حکومتداری و رهبری در سکتور صحت، ارتقای ظرفیت منابع بشری صحی، تأمین توزیع عادلانه و مدیریت مؤثر کارکنان، تقویت مؤثریت، شفافیت و پایداری تمویل مالی در بخش صحت، گسترش خدمات صحی با کیفیت و بهبود دسترسی عادلانه مردم و خدمات صحی، تقویت سیستم معلومات صحی و تأمین گزارشدهی به موقع و کامل. وزارت صحت عامه کشور و سایر ارگان‌های زیربط کارهای قابل توجهی انجام داده که یکی از اون میتواند تدوین امی استراتژی به عنوان مبنای تئوریک و چارچوب نظری برای سیاست‌های عملیاتی در حوزه صحت افغانستان ارزیابی شود. بنابراین این هم جای خوشبختی و امیدواری هست که میتونه یک گام باشه به طرف کاهش مرگ و میر نوزادان و مادران
و رسیدن به یک سطح از رفاه در حوزه صحت عامه افغانستان. مؤلفه سوم که در توسعه پایدار مورد توجه قرار دارد و در محافل آکادمیک دنیا هم سرش بحث میشه، در واقع نیروی انسانی متخصص و مسلکی در یک کشور می باشد که به عنوان سرمایه انسانی یا سرمایه اجتماعی در دنیای امروز مطرح است، چون در دنیای امروز سرمایه اصلی نیروی انسانی متخصص هست. د پالیسي او پلان عمومي ریاست د عام روغتیا وزارت په چوکاټ کې د روغتیایي کړنلارو، تګلارو او مهالو پلانونو د طرحې نوي کولو او انسجام مسلکي مسؤلیت پر غاړه لري. د روغتیا عمومي ستراتیژي د همدې مسؤلیت له مخې د علمي او تخنیکي اصولو په رڼا کې تدوین او تر بشپړېدو وروسته د تصویب په مخه د عامې روغتیا وزارت محترم مقام ته وړاندې شو. د دې ستراتیژي د تدوین لپاره درې ګونې رهبري، تخنیکي او فرعي کمیټې ټاکل شوې وي. رهبري کمیټه د اسلامي ارزښتونو او د عامې روغتیا عمومي پالیسۍ په رڼا کې د دې تګلارې عمومي لوری، لومړیتوبونه او څارنه پر مخ یوړه. تخنیکي کمیټو د شواهدو، روغتیایي معلوماتو او علمي تحلیل پر بنسټ د ستراتیژۍ محتوا، اهداف، مقصدونه، ستراتیژیکې مداخلې، شاخصونه او د نظارت او ارزونې میکانیزمونه تعریف کړل. فرعي کمیټو بیا په خپلو اړوندو محوري برخو کې تخصصي او تخنیکي کارونه ترسره کړل. په دې بهیر کې د عامې روغتیا وزارت مسلکي کادرونو او نړیوالو روغتیایي شریکانو فعاله ونډه درلوده. د وضعیت تحلیل، د چاپیریال تحلیل، پیاوړتیاو، کمزوریو، فرصتونو او ګواښونو شننه یا سوات انالیسس، د شواهدو ارزونه او پراخې مشورې او بحثونه ترسره شول چې په پایله کې د روغتیا عمومي ستراتیژي نوې او معیاري مسوده جوړه شوه. نوموړې ستراتیژي او روښانه تطبیقي چوکاټ لري چې اووه مهمې محوري ساحې رانغاړي. د هرې ساحې لپاره مشخص هدفونه، مقصدونه او ستراتیژیکې مداخلې تعریف شوي دي. همدارنګه د شاخصونو واضح چوکاټ ترتیب شوی چې له مخې پرمختګ، اغیزو او پایلو اندازه کول ممکن دي. د تګلارې د مالی تداوم لپاره د تمویل کوونکو د مرستو ترڅنګ پر ملي سرچینو او د اسلامي امارت په ونډې زیات تمرکز شوی دی. د مالی سرچینو مؤثریت، شفافیت او د همغږۍ پیاوړتیا د دې ستراتیژۍ مهم اصول دي. د نظارت او ارزونې لپاره ځانګړی چوکاټ ترتیب شوی چې پکې شاخصونه، فعلي او متوقع حالتونه او د تایید سرچینې په روښانه ډول مشخص شوي دي. دا چوکاټ به مرسته وکړي د ستراتیژي تطبیق، پرمختګ او د سرچینو سم تخصیص په منظم ډول وڅارو. د روغتیا عمومي ستراتیژي به د یوې ژوندي سند په توګه له اړتیا سره سم بیا کتل کیږي څو د هیواد له روغتیایي واقعیتونو، نوې ننګونو او فرصتونو سره همغږي پاتې شي. په پای کې د عامې روغتیا محترم وزیر صاحب د صمیمانه مننې څرګندونه کوم چې په مدبرانه او ارزښتناکه رهبري د دې بهیر ملاتړ وکړ. د پالیسي او روغتیا پراختیا محترم معین ډاکټر صاحب محمد حسن غیاسي څخه هم ډیره مننه چې په پرلپسې د دې بهیر مشرۍ، څارنه او تخنیکي ملاتړ وکړ. همدارنګه د رهبرۍ، تخنیکي، فرعي کمیټو غړو او د پلان او پالیسي د عمومي ریاست له ټولو تخنیکي او اداري همکارانو څخه مننه کوم چې د دې ستراتیژۍ په تدوین کې فعال او ارزښتناکه ونډه واخیسته.